حاجي میلاد رحمتي لیکي چې د تېرې یوې اونۍ په اوږدو کې د ځانګړو ځواکونو 6 سرتېري او افسران د خپلو کورونو څخه ایستل شوي، د مرګ او ژوند درکې نشته او نادرکه دي. احمد الله زازی د عبدالرحمن زوی د پکتیا ولایت د زازیاري ولسوالۍ دی. له خپل کور څخه یې ایستلی، تر اوسه یې د مړي ژوندي درک نشته. لومړی بریدمن جمشید علي د میدان ښار اوسیدونکی دی. اوس کابل کې اوسېدلو د کابل 5مې حوزې کې ورک شوی دی. کورنۍ یې وایي چې طالبانو سره په اړیکه کې شوي یو، خو دوی وایي زموږ سره نشته. تورن نقیب الله د خانولي زوی دی. د کندهار په 5مه ناحیه کې ورک شوی، اوس یې دوی مني هم نه چې موږ وړی. بریدمن سلیمان چې د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ اوسیدونکی دی، طالبانو ځان سره بیولی، اوس یې درک نشته او ورک دی. احسان الله ګردیزی د پکتیا مرکز د ګردیز اوسیدونکی و چې څو ورځې مخکې ورک شوی و، اوس یې مړی پیدا شوی دی. بصیر احمد د ننګرهار ولایت د بېسودو ولسوالۍ دی چې 8 ورځې کیږي چې طالبانو له ځان سره بیولی، نور معلومات یې نشته. تاسو د دا ډول کړنو په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو را سره خپل نظر کمنټ کې شریک کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.